هغه به داسې خاوره راواغشته په مخ به مګلو تو کاڼې به پیوتو کلی دغه میک اپ دا دغه میک اپ وجي داسې یو واقعیت ته چې ته یاد ده بدر سه تاسو ډیر زیات کار کړی څه داسې خوشګوار واقعیت ته یاد ده یاره یو ځل را سره جګړه شوی وره بدر صاحب په ناسته په ولاړه کې د ستای مخالقه احسان نه دی زدی لره پیدای مخالقه کو چرته را نشوي وینو کړي ګناه معاف کې انسان ما په لکس کې خطای مخالقه السلام علیکم ګرانو کتونکو زموږ عدالي کاټلنګ د پرواز ټي وی له خوا تاسو په خدمت کې حاضر یم قدرمنو راغلی ما لاهور شهنشاه قبرستان ته چرته چې د پښتو د فلم انډستری بانی بابای پښتو فلم بدرمنیر بابا خبر دی دلته دای خو راغلیو بدرمنیر صاحب دا مخامخ خبر دی لمبه خدا شهید دوا وکړو کومګو ګورونو د پښتو فلم چې کوم دی هغه د بدرمنیر صاحب نه شروع شوی دی د دینه مخکې د پښتو فلم نو کله چې بدر صاحب یوسف خان شیربانو جوړ کړ نو پښتو فلم انډستری آغاز وشو نو په دغه وجه موږ د بابای پښتو فلم هم ویل شو اعظم سره رحمان الله ولله رحمان الله السلام علیکم وعلیکم السلام څنګه ورو رخي خیردار ته و چې دلته سره راغلی دلته خو راغلی منن د بدر صاحب قبر لا د بدر صاحب قبر راځي او جی دا غوي بچی سکی دا غوي قبر راځي کنه دا غوي بچی هو قبر راځي په جمعه راځي هغه سو زمن دي دا هغه دلته درې زامن دي جی درې زامن دي یو دلبر منیر خلک پیژني نو خو نور نه پیژني هغه سکرین باندې نه راځي او دلبر منیر خلک پیژني تاسو بدر صاحب سره کار کړی دی ما هو بدر صاحب سره ډیر کار کړی دی ډیر کار مو کړی څومره فلمونو کې تقریبا سره کار کړی ډیر زیات مو سره کړی دی خلک ډیر زیات داغه د سلطان رای صاحب ډیر زیات صفت کوي مطلب چې بدر منیر صاحب کله ژوند دی او سلطان رای صاحب ژوند دی نو غوي بعد د غریبانو فایټرانو سره یاداسي کم مطلب کمزوري طبقه سره ډیر زیات امداد کوي دي کې څومره حقیقت دی یاره دې کې بالکل حقیقت دی ولې چې ما په خپل سترګو لیدلی چې وسره امداد کړی دی بدر صاحب هم کړی دی سلطان رای هم کړی دی سلطان رای خو پکې دومره جماعتونه جوړ کړي دي دومره چې پټ پټې جوړ کړي پټې ور کړي دي پیسې د خلکو ودونه هم پکې کړي سلطان رای صاحب بدر منیر صاحب ډیر زیات د خلکو خدمت کړي دی ډیر زیات مطلب فلم انډستری ډیر ټیم هم ور کړو او په اخیری کې داغه جون ډیر زیات خراب مطلب چې کله بیمار شنو بیا چا پښتون نه کول دغه څه وجوه دا وجه داغه خپل فیملی دا اړخ نه و څنګه لکه دا کور والے شو کنه پنجاب کور والا دا خو دوه خزوي کنه او دوه خزوي یو د سوات و یو د پنجاب و نو دې خزت نه بک چاته پوسو کو چې یاره بدر صاحب څنګه دی نو دې به وته وی چې ټیک دی هسپتال کې دی پلان کې دی مطلب ملاقات به چاله سره نه ملاقات ته به سوګ نه پریخه دا ولي نو دا په دې وجه کنه چې اسنه چرته د ځامن ته چرته دی کلیو کی اکه دا سوات غواړه سوات والا اسنه دا جیداد قبضه کی دغه قبضه کی ولې چې هغه ماشاءالله کار خډیر کړو نو جیداد جوړ کړو داسې یو واقعیت چې ته یاد ده بدر صاحب تاسو ډیر زیات کار کړی څه داسې خوشګوار واقعیت ته یاد ده یاره یو ځل را سره جګړه شوی وره بدر صاحب څنګه الله دې وبخي الله دې وته جنتونه ورکي جګړه را سره شوی د ما مو سره شوی په څه وجه هغه د ما په غلطۍ باندې شوی پیسې نه را کولې هغه سواد کې منګ یو فلم جوړو د بدر صاحب خپل فلمو نو پیسې نه را کولې بیا ما ورپسې پولیس راوسته بیا مې لکاونی وو تانه ته مې بودلو غریب نو پیسې خویرا کې او بیا غ انکار وکړ کنه چې زبر ایمان سره کار نکوم نو بیا وسه ما جګړه وشو په شباب سټوډیو کې نو بیا را سره روغه موکا هغه ډیر ښه انسان دوبره ښه انسان وکړي چې پسړه کې به سنې انسان اوس خپه پای دغه کنه چې مو سره ډیر زیات خپاوم ډیر زیات مې چې دا دې سوکه یار دغه چې ډیر نایس انسانو اوف ملنګ سړیو پزماکه وکې ناستو قسم بخله یو ورځ د فلم پروډکشن منیجرم نو زلاړم روټه پسې باندې مې روټه روټه کم شوه نو هغه بریک وکړو چې زړه ما وته بدر صاحب ته خو هیرو یار دا دی ولې وکړو پتیله باندې ولې کې ناستې ماته وی بچي زیرو نه ما ملنګ زه عوام داکار عوامي اداکارې ما مطلب هغه سالنا روټه خلکو ته خپل په خپل واچول قسم په خوده
په هغه اداکارانو کې په دې اوسنو اداکارانو کې څه فرق اوسنو اداکارانو خو جی چاله راځم نه د اوسنی اداکارانو ته خو چې وي د ما ملمر راغلی ته وایي زمون خپل کار کوه هغه داسې اداکارو کنه چې د بارش ټوډونه ما د پند نه پیدا براوستو او د ما ملمانه به دننه کول او هغې نه به یې باقاعده پیسې اخیستې او موږ له به یې راکولې جیب کې به یې راته اچولې چې بچې په دې روټۍ وکړه په دې چای باندې وکړه شاید تا به شوټینګ نه کړي یا به سره پیسې نه نو ما ته به یې پوټه په جیب کې واچولې مطلب د کور نه پیاده سټوډیو ته راته ها پیدا به راتلو هغه ملنګ سړی هغه چرته چترۍ نه ده استعماله کړې هغه دا اوبه نه دي استعمالې کړې دا چې اوس یې خلک څکي بوتل والا اوبه هغه به د نلکې اوبه څکلې هغه په توکاڼو باندې داسې مخ باندې توکاڼې واچولې او دا خوره به یې په مخ ومږله میک اپ والا ته به هم تکلیف نه ورکول میک اپ به نه کوو نه میک اپ والا به چې په سیټ نو کنه نو هغه میک اپ ته اړو اواز کولو نو هغه به داسې خوره راواغشته په مخ به مږله او توکاڼې به یې پې وتوکلې دغه میک اپ دا دغه میک اپ و جي بس الله دې وبخښي ډېر ښه اداکار اوس خفه یو ولې چې هغه سره انډسټریانې آبادې وي کاروبار ډېر و سینماګانې ډېرې او چې کله هغه جمدې و نو ډېر زیات فلمونه به ور فلم به هیټ او سینماګانې ډېرې وي موږ به جیبونه د پیسو نه شلېده قدرمنو دا و د بدر صاحب قبر اوس راځي زموږ سره چې لاړ شو د هغوی د وایف چې کوم د هغوی چې کومه کور ودانې و د هغوی قبر به ووینو نو راځي زموږ سره قدرمنو دا د بدر صاحب د کور ودانې خبر دی دا یې خواته راغلیو داسې نور د دنیا فنکاران په دې مقبره کې پراته دي موږ به کوشش کوو چې ټول خو نشو کولی خو چې کوم مخې ته راځي نو هغه به تاسو ته ښیو خامخا راځئ